یا الله پاکه زه به دې قبر ته کله ځمه چې دنیا دې سترو نه بېغمه شمه. او ای خلکه تاسو داسې څوک لیدلي دي چې خپله ټوله زندګي د خپل کور وال لپاره تېر باسي او بیا دې په کور کې څوک رضا نه وي؟ یا الله پاکه زه به دې قبر ته کله ځمه. وای ډېر زیات ستړی شومه. دا بیلونه به مو جمع کول غواړي او مور له خو مې دوايانې راواغېستې خو دا کار را باندې ډېر غټ زور دی. الله پاک دې پکې خیر واچي. وا بچې تا خو بیا ناوخته کو دا خو سره غرمه ده کارونه مارونه دې وکړه که نه؟ او مورې کارونه مې وکړو د بجلۍ دا بیلونه مې داخل کړو او تاسو له مې دوايانې راوړې. ښه بچې دوايانې دې راوړې او بیلونه دې جمع کړه. بچې ته خو ډېر کارونه وکړې خو بیا په کوم څه کارونه نیمګړې؟ بچې یو خبره مې درته کوله چې ته ډېره زیاته سختي کې په دې کشرانو باندې او د کور په دې بندیانو باندې. نو بچې ته خو مشر یې دوی سره لږه ګزاره کوه. دادا هلکه واچي په ما 10,000 روپۍ په کار دي زه مرکز چکر له ځمه. تره ښه مشر سړی دا وخت ستا د چکرو دی ځان له په کلاره باندې کښېنه او د کور خرچې هم ګرانې شوي دي او د پیسو حالات هم ګډ وډ دي. مړه واچي په سهار ټایم دا خبرې دي زما په کور ګډ حیثیت نشته. هلکه واسفه کله کله د کور د بندیانو له لږه ازادي هم ورکول ښیي. نه لږ دې په عذاب کړی دی. حاجي څنګه ازادي؟ سبا به د کور دا کیسټ هم جمع کول غواړي. یې لکه ته چې مسر شوې که نه تا ټول کور ژوند هم تباه کړی دی. یا غزې ما خو خپله ټوله زندګي د دې کور وال لپاره تېره کړه خو بیا هم زما کار چاته ښکاري نه او اوس خو زه بیمار یم د کار بنګې هم نه یم. یا سړیه تا دا دومره کارونه وکړو دا خو په دې کور کې هېڅ چاته هم نه ښکاري خو زه به خپلې لورانې هغې کس له سره ورنه کړمه کوم چې په کور کې مشري زوي ځکه چې د مشري زوي زندګي د بل دپاره وي. بچې تا دې الله پاک د بیمارانو جوړ کړي چې کله ته بیمار شوې زموږ د کور دا ټوټل نظام ګډوډ شوی دی. واچي په زما نه خفه نه شي. یاره جواده مهمه ده خو هغې نه سړي ته احساس وشي چې د کور مشر یا بیمار شي او یا چېرته هغه یي نه. او ټولو خلکو له پکار دي چې په کور کې مشران کسان چې لاړ شي او د هغه نه معافي وغواړي په هغې سره به هغې مشر ته ډېره زیاته حوصله میلاو شي. او کتونکو که دا ویډیو مو خوښه شوي نه زیات نه زیات شیر کړئ او زموږ دا پیج فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.